بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن داس الله چې عام مهربان دی، الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. د قرآن اولنی صورت اولنی آیاتونه هم دا دي چې د اسمان نه نازل شوي وو. نبی صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې به ځان له کېدو عبادت به کوو، نو الله رب العالمین ورته جبرائیل امین راولېږو او جبرائیل امین ورته دا 5 آیاتونه اولنی دا را نازل کړل. ګوره قرآن اولنی ترغیب هم دا کړی، دې ته یې ورکړی چې تاسو زده کړه وکئ، علم زده کئ. قلم الله رب العالمین ذکر کړی، قلم را واخلی. علم الانسان د علم خبرې دی ولولا، قلم پیدا که پاغې لیکل کوه، ځان سره یادوه. زمونږ دین د اقرأ دی، دین د علم دی، دین د نشر و اشاعت دی، د خیر والا دین دی. دا چې څوک زمونږ د اسلام ته په سپک نظر ګوري چې دا انپړ دی نه پوهېږي، هغه په خپل باندې نه پوهېږي چې څوک د دین والاو ته ناپوهه وایي. نو دا آیاتونه الله را لېږلي وو. په دې آیاتونو کې هم ترغیب دی د قرآن زده کړې طرف ته. قرآن مه پرېږدئ، قرآن سره تعلق ساتئ. نو فرمایي رب العالمین اقرأ ولولا بسم ربک، په مدد د نوم د رب ستا باندې، الذي هغه ذات دی خلقه چې پیدایش یې کړی دی. د الله نوم یادوه، بسم الله الرحمن الرحیم وایا. قرأت چې اول شروع کې اعوذ بالله وایا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مخکې صورتونو کې تیر شوي. بیا بسم الله وایا. نو په بسم الله سره شروع کوه. اول اعوذ بالله چې شیطان درنه وتښتي، او بیا بسم الله وایا او د الله نه مدد غواړه. د بسم الله مطلب هم دا دی چې الله ما ته مدد راکړي. بسم الله صرف ذکر نه چې ته چې بسم الله نه، ذهن کې به دا معنا راولي چې الله ستا په مدد باندې، ستا په توفیق باندې زه دا کار شروع کوم، الله ته زما مدد وکړي. داسې به ذهن کې تصور راولي. نو رب العالمین فرمایي اقرأ ولولا بسم ربک، په مدد د نوم د رب ستا باندې د الله نه مدد غواړه. قرأت هم ګوره ډېر ګران کار دی که د الله مدد در سره نه وي. ډېر خلک دي عمرونه یې تېر شو، ښې ژبو کې هم ښه تکړهوالی شته دی، ذهنونه هم ډېر کار کوي، خو هغوی د الله رب العالمین نه مدد نه دی غوښتی. بس ټول عمر یې داسې تېر شو، توفیق ورته میلاو نه شو. د الله نه مدد غواړه. نو اقرأ لولا ولولا وایا بسم ربک، په امداد د نوم د رب ستا باندې، الذي هغه ذات دی خلقه چې پیدایش یې کړی. څومره چې تاسو تخکاري د انسانان، د پیریان، د حیوانات او د اسمانونو او د ځمکې دا ټول مخلوقات د رب العالمین پیدا کړي. خالق هغه دی ټول مخلوقات. خو اوس الله یو مخلوق خاص ذکر کوي د شرف د وجې نه. خلق الانسان، پیدا کړی دی دا انسان، من علق، د ټوکړې د وینې نه. علق د ټوکړې د وینې نه. اصل د انسان خو دا اوبه دي، نطفه د مور او د پلار چې کومه اوبه وي او په رحم کې هغه واچولی شي، د هغې نه پیدا کېږي. خو دلته هغه انقلابي حالت ته اشاره ده چې دغه اوبه به بدلیږي، د دې نه د وینې ټوکړه هغه جوړېږي. اشاره د دې خبرې ته چې قرآن هم د انقلاب کتاب دی، د چینجز کتاب دی. قرآن په تا کې تبدیلي راولي، په تا کې انقلاب راولي. قرآن به په ټول عالم کې انقلاب راولي. دا د شرکونو عقیدې به ختمیږي، توحید به راځي، ظلم به ختمیږي، عدل به راځي، جهالت به ختمیږي، علم به راځي. رب العالمین فرمای خلق الانسان، پیدا کړی دی دا انسان من علق، د ټوکړې د وینې نه. بیا رب العالمین تاکید کوي اقرأ ولولا وربک الاکرم، او رب ستا چې دی الاکرمو، ډېر د عزت والا دی. لولا دا قرآن دا د عزت والا د رب کتاب دی. دا قرآن چې هر وخت کې سړی لولي او هر وخت کې بیانوي، دی انسان ته عزت ملاویږي، ځکه دا د عزتمن ذات کتاب دی. وربک الاکرم، الاکرم اصل کې هغه چاته ویل کېږي چې ټول نعمتونه د هغه په لاس کې وي،
چې سخاوت هم ورسره وي. رب العالمین د سخاوت والا د جود والا ذات دی. سخاوت ټولو معناګانو ته شامل دی. رب العالمین تاسو له نعمتونه هم درکوي، پیسې هم درکوي، کورونه هم درکوي، ځواني هم درکوي، صحت هم درکوي، ورسره باطني نعمتونه ایمان هم درکوي، نیک اعمال هم درکوي، د نیکو اعمالو توفیق هم درکوي، د روژې توفیق. دا ټولو ته ویل کېږي. ستاسو رب کریم ذات دی، خو د دغه کریم او دغه د سخاوت والا ذات چې دی، دغه د عزت والا ذات د هغې سره تعلق جوړ کړي. تعلق یې څه دی؟ تعلق اقرأ، قرآن سره تعلق ساته. الذي الله تعالی هغه ذات دی علمه چې تعلیم یې ورکړی دی بالقلم، په قلم، په قلم سره تعلیم یې ورکړی دی. قلم سره معنا ملائکو ته، انسانانو ته، پیریانو ته. خاص کر دلته انسانانو ذکر دی، نو انسانانو تعلیم هم په قلم سره دی اکثره. نو قلم دې کې ډېرې فایدې دي. قلم راخستل پکار دي، قرآن زده کول، نور علمونه زده کول چې د قرآن نه راوتي وي. نو د علم د زده کړې دپاره ښکلې ذریعه هغه هم دا ده. اقرأ معنا لولې به ته، ریډینګ به کې، او قلم معنا دا ده چې بیا به یې لیکي، او علمه معنا دا ده چې بیا به یې یادې. نو دا ټول وختونه به د قرآن او د الله رب العالمین د دین له ورکې. نو رب العالمین فرمایي هغه ذات دی علمه چې تعلیم یې ورکړی دی بالقلم، په قلم سره. علم الانسان ښودنه یې کړې ده انسان ته ما د هغه څه لم یعلم چې دی پرې نه پوهېدو. دی پرې نه پوهېدو. د دغه ټولو علمونه یې ورکړي رب العالمین. چا دی؟ انسان ته یې ورکړي. انسان ته دا علمونه ورکړي. علمونه دا ټول علمونه مراد دي. د انجینیرینګ دا علم چې دی دام رب العالمین د انسان ته ښودلی. د ډاکټرۍ علم دام رب العالمین د انسان ته ښودلی. الله ورله عقل ورکړی. که الله عقل نه وی ورکړی، دی دا کار کولی شو، بیا الله ورله توفیق ورکړی، الله ورله ذهن کې وراچولی. هغه څه د انسان ته ښودلي چې ده ته پته نه وه. قرآن کې ورته داسې څیزونه ښودلي چې د انسان ته پته نه وه. مخکني قصص، اخبار د قیامت، حالات د انبیاو. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. كلا يقينا إن الإنسان بشك دا إنسان چه ده. انسان نه مراد بعض انسانان چې کافران وي، سرکش وي، بدعمل وي. ليطغى خامخا سرکشي کوي دا انسان طغیان کوي، سرکشي کوي. سرکشي کوي. ان رآه استغنا، د دې وجنا رآه چې ویني ځان لره، استغنا چې دی بې پروا دی، چې ویني ځان لره چې دی بې پرواهي کوي. چې مالدار ځان ویني چې زه مالدار یم، زما پیسو ته ضرورت نشته، زما مشرۍ ته ضرورت نشته، آلریډي زه یو ملک یم، زه یو مشر یم، بادشاه یم. نو دی طغیان او سرکشي شروع کی، ظلمونه شروع کی. نو د انسان طغیان او سرکشي هله راښکاره کېږي چې انسان ته مشري میلاو شي، مالداري میلاو شي. خو دې انسان ته پته نشته چې دا به یو ورځ رب العالمین ته ورځي. دا غرور به د خاورو سره میلاوي. انسان ته ګور الله رب العالمین مخکې ذکر کړه، انسان خپل اصل ته دې سوچ وکړه. خلق الانسان من علق، ته پیدا یې دا هغه وړې ټوکړې د وینې نه. او چا پیدا کړی؟ رب العالمین پیدا کړی. اوس دومره تکبر چې ته کوې د رب العالمین دا دین نه منې، نو دا خو ستا هسې ناپوهي ده، بې ځایه لوی ده. استغنام دا معنا ده چې تکبر او د لویوالي صفات در کې نشته او لویي کې. ان الی ربک، یقینا خاص تا رب ته ستا الرجع ورګرځېدلې. الله رب العالمین ته ستا ورګرځېدلې. دا دنیا دا باقي نه پاتې کېږي، دا ځواني دا باقي نه پاتې کېږي، دا ژوند دا باقي نه پاتې کېږي. ته به خامخا د آخرت ته یو ځل ورځې. آیات کې اشاره ده اکثره د اعمال د انسان د کفر، د ناشکرۍ، د طغیان سبب جوړیږي. رب العالمین فرمایا رأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. ابو جهل به نبی علیه السلام د لمونځ ته به نه پرېښودو په بیت الله شریف کې، نه به پرېښودو. او
سجده چې به کوله خپلو کشرانو ته به ویل چې ورشئ په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دغه ور واچوئ. دا د اوښانو چې کله به لنګ شو دا اوښې د هغې دا پروانونه دا به پې ور اچول، دا لرې به پې ور اچول. نبی علیه السلام به نه پرېښودو بندګۍ ته. او آیات عام هم دی، بعضې بدبخته خلک وي چې تا عبادت ته نه پرېږدي، دعوت ته دې نه پرېږدي، الله په هغوی باندې رد کوي. رب کائنات فرمایي ارأیت الذي آیا ته وینې هغه کس ینها چې منع کول کوي، خلق منع کوي، د دین نه منع کوي، د جماعتونو نه منع کوي، د عبادت نه منع کوي، د نیکو اعمالو نه. هر یو سړی چې د نیکو اعمالو نه څوک منع کوي په دې آیات کې شامل دی. عبدا چا لره منع کوي، عبدا بنده لره، اذا صلی کله چې مونځ کوي، اذا صلی کله چې د الله حق ادا کوي مونځ کوي. دا یصلی یو مثال دی. نور هر عبادت د چا منځونه بدي شي د بعضې دشمنانو د دین، او د چا د ایمان خبرې بدي شي، د چا قرآن بدي شي، نو هر سړی د خپل وس مطابق د دین نه خلق منع کوي. رب العالمین فرمایي ارأیت ان کان علی الهدى آیا ته وینې ان کانا کچیرې وي علی الهدى په هدایت باندې دا سړی، معنا دا سړی دا نبی علیه صلات وسلام او هر هغه څوک چې د دین کار کوي دا په هدایت باندې دی. نو ولې منع کوي دا خلک، ولې د عقل نه تاسو کار نه اخلئ؟ او امر بالتقوا یا حکم کوي په تقوا سره، په تقوا سره حکم کوي. د داعی صفات هم داري، عبدا معنا بندگی به کوي، منځونه به کوي، په هدایت باندې به ثابت پاتې کېږي، د دنیا نه به ډېر نه متاثره کېږي. او آخري دا دی چې امر به کوي، امر بالمعروف نهي عن المنکر. ارأیت ان کذب وتولى آیا ته وینې ان کذب کچېرې دې تکذیب کوي، نسبت د درو کوي د پیغمبر ته، د قرآن ته، د الله د دین ته. وتولى او مخ اړوي. کذب معنا دا ده چې د خولې ردونه هم کوي په دې دین باندې، وتولى عملا هم پریکټیکل هم د دې دین خلاف کوي، مخ اړوي. علم یعلم آیا دې نه پوهېږي دا انسان چې بأن الله چې یقینا الله تعالی یرا ویني د لره. د ده خو دا خیال دی چې زه دا ګناهونه کوم، دا ظلمونه کوم او خلق منع کوم د الله د دین نه، او کفر کوم، تکذیب کوم، ما به الله نه ویني؟ الله وایي الله دې ویني. خو رب العالمین صبور ذات دی، حلیم ذات دی، تعالی مهلت درکوي. الله دې ویني. کلا لئن لم ینتهی کلا هیڅ چیرې داسې نه ده پکار. مسلمانان مه بندوئ د الله د بندګۍ نه، دارنګې د قرآن تکذیب مه کوئ، دا عقیدې مه ساتئ چې دا قرآن دا باطل کتاب دی. داسې عقیده د قرآن باره کې مه ساتئ، بلکې ښکلې عقیدې وساتئ چې د الله کتاب دی، حق کتاب دی. لئن لم ینتهی کچیرې منع نه شو دا انسان د خپل کفر او د شرک او د دې تکذیب نه منع نه شو، دا ګناهونه پرې نه ښودل. لنصفعا خامخا مونږ به راونیسو بالناصیتې هغه ټیکلی د سر د دا تندي نه به یې راونیسو. اکثره دا کافر چې کومي دوی دا پیکې پرېښې وي، دا سونډۍ پرېښې وي د مخې ته، اهل علمو دا هم لیکلي دي. دا د څڼو دا ویښتان دا یې خریلي وي او مخې ته دا ویښتان، نو دا ډېر ښکلې رانیولې کېږي. خو دلته مطلب دا دی چې دا ټول به الله رب العالمین رانیسي. بالناسیه ذکر د ناسیې نو عام د جنگ په حالاتو کې، او عام چې سړی د دې سر نه راونیولی شي دا بس بیا کمزوری شي، نو اشاره د سخت عذاب ته چې دا انسان به زه رانیسمه او پړ مخ به د جهنم ته ورغورځومه. نور آیتونو کې هغه تشریح هغه د دې شته دی. ناسیتن دا تندی چې دی دا ټیکلی، کاذبتن دروغجن دی، اخاطئتن ګناهګار دی. یعنی دا د دروغجن انسان هغه تندی دی، دا د ګناهګار انسان هغه تندی دی. کذبه یې ویله وتوله، که نه دوه صفت یې ذکر کړل، دلته یې مولا ذکر کړل. فلیدعو نادیه، نو آواز دې وکړي، نادیه هو خپل مجلس والا ته. بیا اصل کې ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کو چې دا کار مه کوه. نو ابو جهل چې دی هغه په غرور کې راغی، علی ما یتحددنی محمد وانا اکثر اهل الوادی نادیا.
وای ما ته محمد څنګه دمکیانې راکوي صلی الله علیه وسلم، ما سره خو ډېر خلک ولاړ دي، زما د پارټۍ خلک ډېر زیات دي او زما د مجلس خلک ډېر زیات دي. الله د آیتونه راولېږل فلیدعو نادیه، راودي بلی را مدد شدی بیا ووایي نادیه خپل مجلس والاو ته، خپل هغه مددګارانو ته، خپل قوم قبیلې ته. سندعو الزبانیه، رب العالمین فرمایي زر دی چې موږ به آواز وکړو الزبانیه، زبانیه ملایکو ته. زبانیه هغه ملایک دي چې په سختۍ سره انسان له دیکه ورکوي او جهنم ته غورځوي، په دنیا کې عذابونه ورکوي. زبانیه کلا لا تطعه واسجد واقترب، کلا هچری داسې نه ده پکار لکه څنګه چې ابو جهل کوو. ای انسانانو ای زما بندگانو غرور ګوره مه کوئ، په خپل قوم باندې منازېږئ، په خپل مال او په دولت باندې استغنا او غناوت او کبر او غرور تاسو مه کوئ، بلکې څه وکئ تابعداري د دې کافرانو مه کوئ، صرف د الله تابعداري وکئ، سجدې کوئ، الله ته ځان نږدې کوئ. کلا هیچرې داسې نه ده پکار د دې ابو جهل په شانتې عمل مه کوئ. لا تطعه اطاعت مه کوه د ده، واسجد او سجده کوه، واقترب او ځان نږدې که الله تعالی ته. لا تطع دې کې همدغه لا اله الا الله ترجمه شوه، لا اله نشته دی لایق د بندګۍ د الله نه علاوه د بل هیڅ چا اطاعت او تابعداري مه کوه الا الله، صرف رب العالمین ته سجده لګوه. واسجد واقترب سجدې کوه رب العالمین ته، واقترب ځان نږدې کا. ځان نږدې کول په نورو اعمالو هم او ځان نږدې کول په سجدې سره هم. حدیث کې راځي کوم انسان چې ډېرې سجدې کوي الله تعالی ته، دا انسان الله ته ډېر نږدې دی. فرمایي نبی علیہ السلام اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، الله ته چې انسان ډېر نږدې وي په هغه حالت کې چې دی کله سجده کوي. ډېر ډېر نفلونه کوه، ډېر ډېر سجدې کوه. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل یو صحابي ورته وویله چې د الله پیغمبره تا سره زه غواړم چې په جنت کې میلاو شمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویله بس ډېرې سجدې کوه، ډېر عبادتونه کوه چې جنت درته میلاو شي. سجده په ښایسته طریقې سره. دا زمونږ او ستاسو عام مسلمانان، الله دې مونږ او تاسو ټول پوه کړي، دوی دا سجدې ډېرې زر زر کوي، بس صرف سر په ځمکه باندې کیږدي واپس یې راپورته کړي. نه عزیزانو، په سجده کې لږ وخت یې روه، د الله رب العالمین بندګي پکې وکړه.